تاسو پوهیږئ چې د افغانستان برېښنا شرکت له فتحې وروسته تر نن ورځې پورې د دې 2 کاله په اوږدو کې ډېر مهم پرمختګونه درلودله او مهمې لاسته راوړنې یې درلودلې. موږ د ډېرو غټو ستونزو سره مخ ولو چې یوه د هغوی څخه دا وه چې موږ 40 میلیونه د ګاونډیو هیوادونو پورې وړي وو. موږ وکولی سوای چې د ګاونډیو د برېښنا بیلونه چې د جمهوریت څخه پورونه راپاته وه هغه موږ تادیه کړو او دا زموږ دپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه. د دې ترڅنګ موږ بیا په دې وتوانېدلو چې د وارداتي برېښنا تړونونه د بیا ځلې دپاره لاسلیک کړو چې دا هم مهمه مسله وه. د دې ترڅنګ موږ په مختلفو ولایاتو کې د توسعې په برخه کې ډېر لوی کارونه وکړله چې کیدای سي په یو یادولو سره ډېر وخت ونیسي، خو لوی کارونه دا وه چې موږ د ګلاوې دروازه جوړه کړله چې 45 کاله څخه خرابه وه، موږ وکولی سو چې جوړه سي. همداراز په بغلان ولایت کې یو بند و چې د ډېرې مودې را په دې خوا څخه خراب سوی و، غیر فعال و او هغه مهال چې دا فعال سوی و 6 میګاواټه تولید یې درلودی، خو کله چې غیر فعال سوی و توجه نه ورته سوې، تر فتحې وروسته دې ته توجه وسوه، پاملرنه ورته وسوله. د دې ترڅنګ چې هغه جوړ سو ظرفیت یې هم لوړ سو، د 6 میګاواټه څخه 9 میګاواټه تولید ته لوړ سو. همداراز د کجکي یو فاز بشپړ سو، پر 2هم فاز کار روان دی چې انشاءالله العزیز هغه به هم بشپړ سي. موږ وکولی سو یوازې د کجکي څخه د نوي بند څخه به 1.5 میګاواټه پورې د برېښنا تولید ولرو او د کجکي تر کندهار، د کجکي تر هلمند پورې دغه لین چې د ډېرې مودې را په دې خوا څخه نوی سوی نه و، زوړ و، هغه خپل ظرفیت د لاسه ورکړی و. په کومه اندازه برېښنا چې باید د انتقال کړې وای نه سوی انتقالولی. موږ وکولی سول چې په خپلو افغان کدرونو، افغان انجینرانو باندې بیا هم دغه لین بشپړ کو، نوی کو، چې تقریبا تر د 80 تر 80 میګاواټه به دا برېښنا انتقالولی سي او ظرفیت یې لوړ سو. په پخوا وختونو کې به کله چې کومه پروژه اعلان ته تله نو لومړیتوب به بهرنیو شرکتونو ته ورکول کېدی، افغان شرکتونه، افغان انجینرانو ته به لومړیتوب نه ورکول کېدی. خو امارات پریکړه وکړله چې خصوصي سکتور ته په افغانستان کې پاملرنه وکړي او د دې پاملرنې لوی لامل دا و چې موږ پر خپلو کدرونو باندې اعتماد کوو. د هغه اعتماد د مخې څخه موږ یو پروژه چې د کندهار غزني لین و چې د یوسیډ د خوا څخه تمویلېدی او د یوې هندي کمپنۍ د خوا څخه پر مخ وړل کېدی او د فتحې وروسته تاسو ته معلومات شته چې اکثریت پروژې یعنی ټولې پروژې د برېښنا شرکت چې بهرني پانګوال یې درلودله یا نړیوال پانګوال یې درلودله هغه ودرېدې. خو موږ بیا د دې ترڅنګ چې د دې چارو د بیا پیل دپاره هڅې شروع کړلې، لومړی مو د هغوی کمپنیو سره تماس ونیوی چې خپلې چارې دلته بشپړې کړي او نیمه کاره پروژې مکملې کړي. هغوی چې کله موږ ته د رد جواب راکوي، موږ خصوصي سکتور باندې اعتماد وکړئ او خپلو افغان انجینرانو ته مو دا پروژه ورکړله چې هغه د تاسو پوهیږئ اوس د غزني کندهار پر لین باندې کار روان دی، تهدابونه یې بشپړ سوي دي تر ډېره بریده پورې. د دې د پایو د رولو او د لین کشۍ بهیر به هم په نږدې راتلونکو کې پیل سي. یعنې دا ټول هغه څه وه چې موږ د فتحې وروسته وکړله، یعنې نور لاسته راوړنې او فعالیتونه هم ستا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په دې وروستیو کې د جلب سرمایه گذارۍ یا د پانګونې د جلب په موخه یو ریاست په برېښنا شرکت کې ایجاد کړي چې د دې ریاست مهمه او لویه کارونه به دا وي چې پر داخلي منابعو دپاره به طرحې جوړوي او هغه طرحې به بیا د خصوصي سکتور سره شریکوي، هغوی ته به د دې زمینه برابروي چې په د برېښنا په داخلي تولید کې د پانګونې په برخه کې دوی وکولی سي چې کار وکړي.
تاسې پوهېږئ چې د افغانستان ټوله برېښنا دوه منبع دي. ګرمي او ژمی هغه وختونه دي چې د برېښنا څخه تقاضا زیاتیږي، یعنی موږ برېښنا لرو، وارداتي کې تغییر نه راځي، او یوازینی دا دی چې کوم فشار چې پر برېښنا راځي هغه له حده ډیریږي، یعنی کوم اندازه چې ضرورت وي هغه ضرورت تر حد ډیریږي. کله چې تر حد ډیر سو بیا موږ پرچوی وضع کوو. نو همدا لامل دی چې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې پرچوی محسوسیږي، احساسیږي. د دغه ستونزې د حل دپاره موږ دوې لارې په کار اچولې دي. یو دا چې موږ په داخلي منابعو کې باید زیاتوالی راولو، چې وکولی سو د داخلي منابع د برېښنا زیاته سي، هغه که لمریزه برخه کې وي، هغه که د زغالو په برخه کې وي، او هغه که د ګازو په برخه کې وي. په دغو برخو کې باید زیاتوالی راسي تر څو موږ د داخلي منابع زیاته برېښنا ولرو. دا هم کولی سي چې د برېښنا په شته ستونزه چې تاسې ورته اشاره وکړله ډېر مثبت رول ولوبوي او راکمه یې کړي دا ستونزه. او د دې ترڅنګ موږ یو لین دی چې 500 کیوي ورته وایي د ترکمنستان څخه کابل ته راځي، چې دغه کې به موږ وکولی سو زیاته برخه برېښنا واخلو. په لومړي کې به 1000 میګاواټه برېښنا وي. دا هم کولی سي چې زموږ ستونزه تر ډېره بریده راهواره کړي تر څو موږ داخلي منابعو ته زیات ورخلاصو. پر دغه هم کار روان دی. مخکې ما تاسو ته اشاره وکړله چې موږ د جلب سرمایه ګذاري ریاست جوړ کړی او هغه په همدغه باندې کار کوي. زموږ ریاست څو طرحې جوړې کړي دي تر دې مهاله باندې. د لمریزې برېښنا په برخه کې 20 میګاواټه تاسې د افتتاح شاهدان ولئ چې په سروبي کې وسوله. د 20 میګاواټه دپاره هم طرحه جوړه سوې ده. همداراز لمریزه برېښنا ده البته. همداراز د 40 میګاواټه د ګازو په برخه کې، همداراز د زغالو په برخه کې شرکتونو لیوالتیا ښولې ده. د بادي برېښنا دپاره موږ ځایونه مشخص کړي دي لکه هرات و فراه و نیمروز. هغه ولایتونه دي چې بادي برېښنا پکښې کې موږ کولی سو چې تر ډېره بریده ترلاسه کړو. ایراني شرکتونو په هرات او فراه کې د دې دپاره لیوالتیا ښولې ده. خبرې په ټولو برخو کې د خصوصي سکتور او خارجي سکتورونو سره روانې دي. انشاءالله العزیز په نږدې وختونو کې به یو شمېر وارداتي برېښنا پروژې او یو شمېر د داخلي منابعو د هم د پیل شاهدان اوسو، چې دا به وکولی سي زموږ د برېښنا په زیاتوالي کې رغنده رول ولري. د برېښنا شرکت په ټوله کې اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې پر خصوصي سکتور ته ډیره پاملرنه وکړي. د همدا د مشرتابه هدایت هم دی او موږ هم په د برېښنا د رسونې په برخه کې خصوصي سکتور، صنعتکارانو، فابریکو ته ډیره زیاته توجه کړې. تاسو پوهیږئ چې په مرکز او ولایاتو کې د برېښنا کمښت راسي، خو بیا هم موږ تر ډیره بریده پورې زیاته برېښنا صنعتکارانو ته ځانګړې کړې وي او هغوی ته برېښنا ورکوو. نو په دغه برخه کې موږ تر ټولو مهم ګام چې واخیستی هغه دا و چې د صنعتکارانو د برېښنا مزي ور مستقل کړه، چې دا ډیره یوه مهمه پروسه وه. تاسې پوهیږئ چې صنعتکارانو برېښنا مزي کې به چې کله په یو کور کې شاټي رامنځته سوه نو د صنعتکار به برق پرې کېدی، ځکه صنعتکارو رهایشي به په یو لین کې وه. موږ په لومړي سر کې صنعتکار او رهایشي لینونه سره مستقل کړله، چې اوس الحمدلله صنعتکار به مستقل برق لري، یعنی رهایشي به نه وي ورسره شامل. څومره اندازه زیاته برېښنا چې موږ صنعتکار ته په نظر کې ونیسو هغه به ورته ورکول کیږي. تر فتحې وروسته موږ د برېښنا د داخلي منابعو د تولید په برخه کې دومره غوره مدیریت سوی دی. زابل ولایت یو د هغه ولایاتو څخه دی چې تاسې پوهیږئ چې هلته برېښنا ډیره کمه وه. اوس الحمدلله موږ زیاته برېښنا هلته لرو، یعنی احساسیږي چې په زابل ولایت کې هم برېښنا شته. همداراز د روزګان ولایت اوس تازه د برېښنا مټې روان دي چې انشاءالله العزیز دغه پروژه هم د کجکي څخه به روزګان ولایت ته
برېښنا انتقالیږي، هغه بهیر هم پیل سوی دی او همداراز تاسې د وروستیو کلونو شاهدان یاست چې موږ وکولی سوی کندهار او هلمند ولایت ته د لومړي ځل دپاره 24 ساعته برېښنا ورکو. یعنې دا هغه څه وه چې موږ خپل داخلي منابع غوره مدیریت کړلې، ښه مو مدیریت کړلې، ومو کولی سوی چې د برېښنا په زیاتوالي کې او د برېښنا د تاسیساتو څخه په ښه ساتنه کې غوره رول ولرو. تر ټولو مهمه دا چې موږ په بلخ ولایت کې وکولی سول چې په خپلو افغان انجینرانو، خپلو افغانو کدرونو باندې یو سبسټیشن جوړ کو. دا د برېښنا په تاریخ کې لومړنی سبسټیشن دی چې افغان انجینران یې جوړوي او هغه هم د اعتماد او د باور په فضا کې چې اسلامي امارات او د برېښنا شرکت رهبرۍ پر خپلو انجینرانو وکړي. یعنې دا زموږ دپاره ډېرې مهمې لاسته راوړنې دي چې موږ خپل کدرونو باندې خپلې پروژې مخ ته وړو او ټولې هغه نیمه کاره پروژې چې د نړیوالو ډونران یې درلودله یا نړیوال پانګوال یې درلودله، هغه چې کومې اوس ولاړې دي، موږ داخلي یا افغاني سکتورونو ته په دې کې لومړیتوب ورکړی دی چې دغه ولاړې نړیوالې پروژې به ټول دوی مخ ته وړي او لومړیتوب مو هم دوی ته ورکړی دی چې دا بیا ځلې پیلوو او دا زموږ دپاره لومړیتوبونه